ژوند لکه باد لکه اوبه داسې تیریږي. د ژوند نه ګټه واخلئ. ژوند یوازې د دې دپاره نه دی چې ته 5 وخته منځونه او روژې او نفلونه او د قرآن تلاوتونه دا چې نه کوې مسلمان نه یې. موږ او تاسې مسلمانان یو، خو د دې سره په خوا کې ډېر داسې کارونه دي، داسې خدمتونه دي، داسې مرستې دي. د دې نه خوند واخلئ. د چا مرسته وکئ، د چا خدمت وکئ، منډې وکئ، ترړې وکئ، د ظالم په سترګو کې سترګې واچوئ، د ظالم ګریوان ته لاس واچوئ، ظالم ته ظالم ووایئ، غل ته غل ووایئ، ډاکو ته ډاکو ووایئ، غاصب ته غاصب ووایئ، منافق ته منافق ووایئ، بډ اخیستونکو ته بډ اخیستونکي ووایئ. د منافقینو په څیر باندې ژوند مه کوئ چې مړې سترګو مې نیولې په کور کې مو غل او ډاکو او غاصب ساتلی وي او بس ځان مو ورباندې غلی کړی وي، هغه سره خوریم په درسترخوان هم ورسره ناست دی. د کور غل، د کور ډاکو، د کور بېادبي معاف درغلګر او هر خاین او تورمخی چې تاسو په خپله ونه ځپئ. تاسو غواړئ چې ستا تره زوی وځپي، تره زوی خو چې ورته څه وایي ته خو ډز ورباندې کوې. د خپل کور رور، د خپل کور زوی، د خپل کور وراره په خپله وځپئ. غل ورته وایئ، ډاکو ورته وایئ، خیانتګر ورته وایئ چې وي او ګریوان ته یې لاس واچوئ تر څو پورې تاسو ورسره بدنام نه شئ. زمونږ په ټولنه کې داسې کورنۍ شته دی چې په هغې کې داسې خاینین، داسې تورمخي، داسې منافقین، داسې ظالمین شته دی، خو موږ سترګې ورباندې مړې کړي. د هغې ټولې کورنۍ نه خلک بیا کرکه کوي. دا ځکه چې موږ په خپله منافقین یو. که چېرته په موږ کې ایمان وای، که موږ د حق ملګري وای، که موږ حق پال وای، موږ به د هغوی ګریوان ته لاس اچولی وای چې کینې او که کېدنو. عزیزانو، تر څو چې په رښتیا ونه شو، ژوند نه سمیږي او خدای پاک تېرېستلی نه شو.